مونږ بریالي په ډګرونو کې یو او ما ټریننګ خپل ابدالي راکړی ورته پوښتنه له چنګیزه وکړه که بیا دې هم کوپړۍ پرې خلاصه نه شوه بیا دې تپوس له خپل انګریزه وکړه او ته انجیل په انټرنیټ خپروې زما قرآن په سرو ګولیو ولې مونږ بې غیرته نه یې پوه شه پر ځان زمونږ قرآن ته سپکاوی مه کوه که زمونږ کلتور ته درناوی نه لرې بیا د چړې لاندې ګیروی مه کوه او حوصله ونه کړئ اوس چېرته ولی دا په رضا نه دی په زور راغلی هغه پرون چې تښتېدلی وروستی دا هم د هغه کافر رور راغلی او تاسې را جوړه کړه دا نوې چله زما به سترګې به مې ماتوي خو زما یوه ناره د الله اکبر به د غنیم زړه کې زره ماتوي او ته چې بې رحمه بمباریانې کوې هم د کورونو تلاشیانې کوې چې ماشومان مو د پسکو وخوړل هم د بندیان په زولنو وخوړل د بشریت په نامه دا ډرامه زمونږ دماغ د په جادو وخوړل او زه به شاغا شفیع الله جان رایاد کړم زه به شهید محمد نور جان رایاد کړم زه به کوم یو بندي رایاد کړم نن د چا دلبر د چا جانان بندي دی ولایته ولړېږه ټوپ شه په خاک په تا کې ښکلی یوسف جان بندي دی او ته له امریکې نه افغانستان ته راغلې د څوکې ټول قبرستان ته راغلې والله چې ډېر پښېمانه شوی ښکارې د غزنوي د جنګ میدان ته راغلې حال د میدان به درته نه وایم که زه یې وایم ترخه وایم زما ویده بچی په خوب کې ډک شو په چیغو چیغو باندې وژړېده وای مورې پاڅه انګریزان راغلي هغه پرونه چې شهید کړو چې هغه ورسره سپید یهودیان راغلي ما ټینګ در پټ کړه ته په خپله غېږې دا به تا وخوري یا به ما وخوري او زه له تاریخه د اسلام وطن یم د جهادیار امید رحمان وطن یم په چیغو چیغو ژړېدلی نه شم د زړګي حال چاته ویلی نه شم او دا انقلاب د چا لیدلی نه دی که چېرې پاتې دا ناوي زړونه بیا به ننداره پسې دغه جنګ ګورې او زمونږ په مخ کې قرآن وش کوي دا خپل لاسونه مو په ملا وتړي زمونږ سترګې په واسلین لرلې مونږ وجدان نه لرو ضمیر نه لرو راغلي ټول دغه سوچونه کوو او ته خو خوبونه په پاسته بستر کړې زه زولنو کې کورېدلی نه شم ته په منیار او واشنګټن کې ګرځې زه د پنجرې نه راوتلی نه شم یوه ورځ د سرې صلیب دفتر ته لاړم په چیغو چیغو باندې وژړېدم یوې ماشومې باندې پلار ولید په انټرنیټ کې سره وغږېد وایي پلاره نه راځې زمونږ کور ته چې هغه هم شهید شوی څوک نشته کور کې هغه کتابه ما ته هر څه راوړل هغه هېڅ زمونږ په کور کې نشته د انګلیس انټرنیټ بند شو دا په سلګو په سخته وجوړېده هغه صحنه ډېره د غم صحنه وه والله د ویر او د ماتم صحنه وه او ته به د خدای څه ځواب ورکوې ته به هغلته ټیټې سترګې ناست وې او له خوبه پاڅه خپل قرآن نه ګټه او له خوبه پاڅه خپل قرآن نه ګټه نن ته د پېغلې د افغان نه ګټه نور د په هېڅ باندې ځان ونه کړ دا ته ویدلی مسلمان وګټه تا ته به خدای جنت فردوس درکړي تا ته به خدای جنت فردوس درکړي ته مې شهید سیدا ګل جان وګټه